په هلمند کې د شوراب دښتې ته څیرمه د یو شهید قبر د خلکو پام ځان ته راړولی دی. په خلکو کې مشهوره سوی دی، خلک یې د درناوي، زیارت او هلته د دعا لپاره او د خواست غوښتلو لپاره ورځي. ډلې ډلې خلک روان دي. ورونو حقیقت وی په دې کې دا دی چې دا د شهید قبر تر اوسه پورې معلوم هم نه دی چې دا شهید دی او یا نه دی. او ګرانو عزتمندو پښتنو ورونو، خاص کر زموږ تاسو په قوم کې د قبرو په اړه په وختو ډېرې ناشنا پیښې سوي دي. تاسو به خامخا د مولوي بجلیګر صاحب رحمه الله بیانونه اورېدلي، د علماو څه مې اورېدلي، د مشرانو څه مې اورېدلي. دا کله د علاقې خلک لاسې مشوره کوي چې تر څو خپل علاقه په کامیابه کې وی دلته دوکانونه دي، وی د دغه دوکانو والا مسیجان دي، هیڅ چا څه نه دي لیدلي، خو بس دا دوکانو والا مسیجان کوي چې دلته داسې ګډ وړه شو، دلته داسې ړوند په سترګو بې ناست، دلته داسې وشو، دلته داسې. زما ګرانو عزتمندو ورونو، حقیقت په دې کې هېڅ نه، او خلک ډېر خرافات، ډېر د شریعت سره په ټکر کې کارونه کوي. تاسو ته ښه پته ده چې زموږ ډېر وګړي او ډېر خلک هغه د علم څه پاته دي، هغه د شریعت قوانین یا د شریعت هغه هدایات هم نه دي ورته معلوم چې د قبر سره څنګه چلند کول کیږي. یعنی د قبر هغه د زیارت هغه آداب څه دي، هغه حقوق یې څه دي، هلته باید سړی څنګه زیارت ته څنګه ولاړ شي. بلکې دی راځي د دې قبر نه شفا غواړي، بلکې دی راځي د دې قبر نه دوا غواړي، بلکې دی راځي د دې قبر نه جوړتیا غواړي، د ړوند جوړېدل غواړي. چې دا په شریعت کې هم نه ده ښه، دا الله ته نه ده منظور. که شفا ده، که عزت دی، که ذلت دی، که د هر څه دی، یوازې د الله رب العزت په قدرت کې دی. د شهید په کرامت کې او دارنګه د الله د دوستانو د اولیاءو په کرامت کې هیڅ شک او شبه نشته، حق دی او ثابت دی. لیکن عزیزانو، دا د شهید یا دارنګه د ولی قبر دا اسپتال نه ګرځي، دا د خلکو د جوړېدلو د دې مرکز نه ګرځي، دا بالکل د دې مرکز نه ګرځي. تاسو ګورئ په تاریخ کې د نبی کریم علیه السلام نه راواخله د مخکینیو انبیاو پورې قربان دی، د دواړو جهانو سالار و، سردار و، د هغه نه راواخله د هغه د روضې به پاک ځای، مقدس ځای، د هغه در زیارت به بالا لوی زیارت چیرته یو چا ولیدی چې د مسجد نبوي کې یو څوک شوټ وړوند ولاړ شو. تاسو نه دي لیدلي چې په مسجد نبوي کې د شوټانو د ګوډانو خپل ځای جلا ورته انتخاب کړی دي، نو دلته به ولاړ سوي ولئ. د دنیا هغه اسباب او ذرایع، دا دوا، علاج، د دې علاج په دې کې دی. هسپتال د چیش لپاره دی، دا ګولۍ د چیش لپاره دی، دا دوایي د چیش لپاره دی. انبیا په خپله نه جوړه سوي دي، انبیا علیهم الصلاة والسلام چې محفوظ عمل د ګناه څخه معصوم عمل، انبیاو د بشریت در قانون لاندې زندگی تیره کړې ده، کار یې کړی دي، ستړي سوي دي، وږي سوي دي، بندیان سوي دي، سختۍ پر راغلي دي. تاسو وګورئ نبی کریم علیه السلام په ټول عمر ځان نه دی مړ کړی، په ټول عمر او زندگی، په ټول عمر او زندگی. تاسو وګورئ ځان په دې کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، عبرت دی، نمونه ده زموږ وروستۍ لپاره. یوسف علیه السلام څومره وخت بندي شو. تاسو ته قرآني واقعه ده، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. تاسو لږ سوچ باندې وکړئ، دغه زکریا علیه السلام راواخلئ، یحیی علیه السلام راواخلئ، هر نبی او دغه نه وروسته بیا دغه بهترین ملګري د امت پاکان خلق د صحابه کرام، لغه نه وروسته تابعین، لغه نه وروسته بیا ورپسې درنون نه زدر قیامت پورې. نو د ولی په کرامت کې حق نشته، هغه ثابت دی، خو د دې کرامت دا نه معنا ده چې باره بدلته د قبر څخه خلک جوړیږي. په ټول عالم کې چیرته سوي دي؟ زما دی په همدغه نه د په ورځ د آخرت درته وسي چې دا زما پیغام در چا پرې رسېږي. قسم په الله دا خبره څو واره ما د ځای اورېدلې ده. خاص یو سړي ما ته مخامخ په خپله یو سړي په ډېر جوش و خروش وکړه، والله یو ځای راوښوي مناسبه نه ګڼم چې هغه ځای تاسو ته وښیم، ول دلته یو دی قبر دی، یو شهید وسو او داسې شهید سو او داسې ول ما په خپلو سترګو ولیدل چړندیان رالل، بس روغ ځینې ولاړل، او دا د سترګو الله سړی به تی نه کوي پیدا، ګوډ رالی روغ ولاړ سو، دا به تی نه کوي پیدا.
نو له دې وجې د دې خرافاتو د دې خبرو د افشاو د دې د شرکولو د دې په دې ګناه کې خدای نکړه د اخته کېدلو څخه لرې لرې اوسېږي. وایي دا حقیقت وایي دا دی یو سړی ورغلی دی مسؤله سړی ورغلی دی مثال هغه دغه سړی ورغلی دی هغه علاقې مشر ورغلی دی پر دغه سویت باندې د حکومتي سویت په حکومتي سطح باندې هغه ورغلی دی هغه ورور دغه د دکانو والا د میسجان کوي چې درڅو خپل دکانونه په آباد کې دلته وي اوبه نشته چې درڅو د اوبو تنظیم وشي دلته د چشي تنظیم وشي دا خلکو هر وخت دغسې کړي دي. نن بیا د میډیا زمانه ده نن بیا په میډیا کې تاسو نوي فتنې وینئ خلک لاسي داسې کیلونه جوړي چې ترڅو مثال د هغو په دې کې خپل یو مقصد دي دلته د شهید کرامت ته خلک نه ګوري دلته نورې کیسې ته خلک نه ګوري دلته هغه خپل مقصدونه یي. نو زموږ د پښتانه اکثره هغه غریبان یو پلا د علم څه لري دي مثال درته الا ماشاءالله یعنی اکثره خلک دی چې هغه ته مثال نه پوهېږي. نو بیا د خیر سره چې دا رقم یې بیا په هغو کې دغه رقم خبرې بیا ستړي مریضان یې درپدر یې پریشان یي هغو ته چې دغونه په قرآنو په قسمو باندې وایي د کون په قسمو باندې به باور نه کوي کون خپل قسم لا نه اوري. نو چې هغو ته بیا دغونه قسمونه او دغونه خبرې ورکول سي خو ساده خلک دي دستي یې مني هغه زما ورستا په دې غټ ژیر د ملایي په جامه په دې په دستي خطا اوسي هغه چې دا شیخ حاجي آغا صاحب دی مثال درته هم که نه نو له دې وجې هغه غریبان بیا ستړي راسي بیا دوی دلته راځي چې ډېرې دې کارنامې بیا کېږي چې هغه د شریعت سره بالکل په خلاف او په ټکر بالکل په خلاف او په ټکر. ته یې ولاړ سئ دغه پر زیارتو چې کوم خلک ناست دي ته د دې خلکو خبرې واورئ ته به درک ولګېږي دوی ټول عمر کرامتونه خورئ دا خلک وایي دا دی حاجي آغا وایي دا دی سړی وایي دا دی سړی دې کې وجه څه شي دا وجه به ته په خپل زړه نه تپوس پوښتنه وکړي. نو له دې وجې د خدای بندګانو دا دروغ دي دروغ ګناه کبیره د شعر کول بل ته رسول ویل خلکو دعوت کول دا ټول اعلی سویه ګناه ده مکوئ د الله بندگانو. نو څوک په خطا نه وځي که څوک ولاړېدلی د رسول الله مبارک زیارت که څوک ولاړېدلی د امام بخاري د تاریخ تاسو لږ وګورئ امام مسلم رحم الله تاریخ تاسو وګورئ په امت کې داسې ناشنا کسان تیر شوي دي عمر فاروق دغسې راواخله ابوبکر صدیق دغسې راواخله عشره مبشره دغسې راواخله د هر صحابي دغسې راواخله صحابي ابي وقاص رضی الله تعالی طلحه رضی الله تعالی هر تاریخ ګوته په غاښ انسان ورته حیران پاتې کېږي. دا انبیاء علیهم السلام چې تیر شوي دي بېشکه د انبیاو او دارنګه دغه د زیارت سره دعا قبلیږي خو خواست به د الله نه غواړي هر څه د خدای په قبضه کې دي نه شهید څه کولی شي نه نبي څه کولی هېڅ د هېڅ چا بل په قبضه او قدرت کې هېڅ څه نه دي. نو د الله بندگانو خلک خپل دکانونه آبادوي خو د عقیدې څه به خلاص کړي یاست خلک خپل دکانونه آبادوي مارکیټونه در باندې آبادوي خپل سړکونه در باندې آبادوي خدای نه کړه الله به د څه ناراضه کړي.